د بلخ ولایت مقام کې د فاریاب والی او د سرپل ولایت مرستیال والی د بلخ له سرپرست والی حاجی محمد یوسف وفا سره وکتل چې پر مهالي د بلخ مرستیال والی مولوی نور الهادي ابو ادریس او د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس هم شتون درلود چې پر یو شمیر مهمو موضوعاتو بحث او خبرې اترې وکړي. د لیدنې په پیل کې د فاریاب والی د یاد ولایت د امنیت د ولس سره د همکاریو او د ولس ستونزو ته پر وخت د رسیدنې او د حکومت سره د ولس د همغږۍ او همکارۍ په تړاو بشپړ معلومات شریک کړل. زیاته کړه چې د فاریاب ولایت ولس د اسلامي امارت له مسؤلینو سره په هره برخه کې پوره همکاري کوي چې تر دې دمه په هیڅ برخه کې ستونزې نشته. یوازینۍ ستونزه د روان کال وچکالي یاد کړه. ورپسې د سرپل مرستیال والی ویل چې په یاد ولایت کې هم هیڅ ډول ستونزه شتون نه لري او د دې ولایت ولس هم د خپل حکومت سره اوږه په اوږه کارونه مخ ته وړي. د خپلو خبرو په وروستیو کې له سرپرست والی حاجی محمد یوسف څخه غوښتنه وکړه ترڅو د شمال زون د سرپل او غور ولایتونو له لارې دي د جنوبي ولایتونو سره وتړي ترڅو د خلکو د لرې واټن رانږدې شي. وروسته د بلخ سرپرست والی حاجی محمد یوسف وفا لومړی ټولو ته ښه راغلاست وایو. زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت هر وخت دې ته ژمن دی چې د دې ځورېدی ولس لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي او د خلکو مشکلاتو او ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي، د ولس امنیت ته توجه وکړي. همدارنګه نوموړي ټینګار وکړ چې هیات او ټیم په وسیله د یادې ساحې سروې او طرحه جوړه کړي ترڅو یې وروسته له مربوطه وزارتونو سره شریکه کړي او د جنوب او شمال زون ولایتونو لپاره یوه لار پرانیزي.